بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه مې ومنئ. زیاتره دوستان دا پوښتنه کوي وایي موږ څنګه کولی شو چې د پلی سټور آی ډي جوړه کړو، له پلی سټور نه موبایل ته شیان را نقل کړو، یعنې ډاونلوډ یې کړو. نن یوه لنډه او اسانه طریقه درته ښیم، خو زه یوازې سامسنګ موبایل استعمالوم. ما تر اوسه آیفون موبایل هیڅ کله نه ده کارولی او زیاتره دوستان ما نه د آیفون باره کې پوښتنه کوي او د آیفون په باره کې زه داسې خاص معلومات نه لرم. د هغه ډېره بښنه درنه غواړم، خو زه د سامسنګ موبایل دپاره دا درته ویلی شم چې تاسې څنګه یو آی ډي جوړه کړئ. رابسئ د موبایل خپل پلی سټور ته چې دا کوم په شیشې باندې دا زه تاسې ته ښیم دلته ده، دا به وکېږئ. دمسې وکېږئ. اوس دلته زه تاسې ته ښیم چې په کومه طریقه به تاسې دا ویډیو جوړه کړئ. دلته دغه کریټ نیو اکاونټ چې کوم لیکلی ده دا به وکېږئ. اوله تاسې نه نوم غواړي، نوم ورکوم مثال زه پښتو ژبه، دا نیکسټ کومه. دلته اوس تاسې نه یو څه غواړي چې تاسې هر څه ورکوئ. زه مثال لیکمه پښتو ټکی ژبه، دا زه نیکسټ کوم. دلته ماته اپشن یې راکړلې، 3 اپشن یې د لاندې راکړي چې په دې کې زه هر یو انتخابوم، هغه د ما خوښه ده. پښتو ژبه 45 زیډ پښتو ژبه پښتو، نو زه دا بره انتخابوم مثال، دا نیکسټ کوم. دلته مانه پاسورډ غواړي، 8 خانونه کم پاسورډ دا نه اخلي. نو پاسورډ کې همیشه دپاره اول به یو توری غټ لیکئ، نو بیا سیده نور هر څه لیکئ مثال، خو چې د لاندې پاسورډ او بره پاسورډ هم یو شان وي. زه مثال لیکمه، دا پاسورډ زه لیکم او دا پاسورډ یې ځکه وانخیسته چې دا پاسورډ کمزوری و. دلته مثال یو نمبر غواړي، زه نمبر ورکوم، خپل د موبایل نمبر مې ورکوم. دا ویریفای کوم. دلته ماته دوی یو کوډ را لیږي، موبایل کوډ را لیږي. موبایل کوډ به راواخلئ، دلته به یې ثبت کړئ. کله چې د موبایل کوډ ثبت کړئ، تاسې خپل موبایل ته چې کوم نمبر هم ورکړی دغه د ګوګل اکاونټ والا، هغه ته تاسې خپل یو نمبر را لیږي. ماته یې اوس نمبر را لیږلی و، هغه نمبر مې ثبت کړ. دلته زه دا اوکې کوم. نو چې اوکې مې کړه، دا اوس اخلي، لږ انتظار ورته وکړئ. دا به نیکسټ کوي. دا به سیده دلته تاسې نه کریډټ اکاونټ غواړي، دا به نو کوي. دا به کنټینیو به ووایي، تاسې اکاونټ خلاص شه. نو تاسې چې اوس هر څه دلته ډاونلوډوئ، مثال زه دلته یو شی ورکوم چې هر څه وي، نو زه اوس ډاونلوډوم. دا مثال زه ډاونلوډوم، انسټال اکسپټ. نو دا د ډاونلوډ شروع شه. په دې طریقه باندې تاسې کولی شئ چې خپل اکاونټ هم جوړ کړئ خپلو موبایلونو کې، او کومه طریقه باندې یو څه را ډاونلوډ کړئ. ډېره اسانه او لنډه طریقه ده. نو الله دې وکړي چې دا هم خوښه شوي، له خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ. نو په الله هم سپارمه.